Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ویډیو کې موږ ویل چې څنګه کولای شو یو فولډر ته پاسورډ ورکړو. اوس راځو وایو څنګه کولای شو یو ډرایو موږ انکریپټ کړو، یو ډرایو ته موږ پاسورډ ورکړو. دا کمپیوټر کې موږ سره دوه ډرایو دي، یو سی دی او بل ای بناوه دي. دا موږ سره وينډوز په دې کې پرته ده او دې کې زموږ ډیټا پرته ده. دغه ډرایوونه موږ سره ډیفالت کې شیر وي، شریک وي. هر یو یوزر چې تاسو په دې کمپیوټر کې جوړ کړئ، که هغه سټنډرډ یوزر وي که ایډمنسټریټر یوزر وي، هغه کولی شي کمپیوټر خلاص کړي او دا ټول ډرایوونه ډیټا وګوري. که یو کس خپل یوزر نه لاګین شي او په ډي ډرایو کې یا ای ډرایو کې ډیټا واچوي او وایي چېرې دغه ډیټا به زما څوک نه ګوري، دا غلطه ده. دغه ډرایوونه چې ما سره د کمپیوټر دي دا شیر دي، شریک دي. هر یو یوزر کولی شي ګیسټ، حتی ګیسټ هم کولی شي دې ته اکسس وکړي. ته وایي چې زه دې ته پاسورډ ورکوم، دغه ډرایو زه انکریپټ کوم. نو دې دپاره به تاسو راشئ کنټرول پینل ته، د سټارټ بټن باندې رائټ کلیک کړئ، کنټرول پینل واخلئ او دې کې تاسو دا دی بټ لاکر ډرایو انکریپشن، په دې به کلیک کړئ. اوس دا موږ سره سی ډرایو دی او دا لاندې ای ډرایو دی. د سی ډرایو باندې موږ بټ لاکر مطلب دا پاسورډ نشو ورکولی، ځکه په دې کې وینډوز پرته ده. موږ سره چې موږ پاسورډ ورکوو یا به ډي وي یا به ای وي یا به اف وي، دا نور ډرایوونه به موږ سره. نو زه په دې ای ډرایو باندې کلیک کوم او دا به څه کوي، تاسو ټرن آن به کوي، یس به کوي. دلته موږ دغه چیک په ولګوئ، پاسورډ یې ورکړه. نو یا خو دغه سمپل پاسورډ ته ورکوي ورته، یو دی موږ سره د سمارټ کارت په تھرو باندې. سمارټ کارت یو خاص قسم کارډونه دي موږ سره کمپیوټر سره وصلي کي، دغه پن کوډ داخلي بیا به هماغه پن کوډ ورکوي، نو ستا دا ډرایو به انلاک کېږي. اوس موږ سره سمارټ کارت نشته، سمپل پاسورډ موږ ورکوو. دلته به زه پاسورډ ورکوم، دا پاسورډ به تاسو سره 8 کریکټرونه نه کم نه وي. زه به ورته دغه ورکوم 2 3 4 5 6 7 8 9 یو نه 9 پورې مې عدد ورکوم ورته. لاندې به هماغه پاسورډ تاسو ورکوئ او څه به کوي، نیکسټ به کوي. که دغه پاسورډ تاسو نه هیر شو، دغه ډرایو کې چې څومره ډیټا ده دا له منځه لاړه، دغه پاسورډ به یې له منځه نه ځي. نو دې دپاره دوی څه کوي، د احتیاط دپاره تا ته د ریکوري کي درکوي. که ان کیس پاسورډ ستاسو د ذهن نه ووتلو، نو هغه ریکوري کي په تور بیا تاسو کولی شئ چې دغه ډرایو خلاص کړئ. اوس تا ته وایي هغه ریکوري کي چېرته سیف کړي، مایکروسافټ اکاونټ کې یعنې سکی ډرایو کې چې اوس ورته نوی نوم یې دی ون ډرایو، هغې کې سیف کړي، که نه یو اس بي کې سیف کړي، کمپیوټر کوم ځای کې سیف کړي، ډیسکټاپ باندې یا بل ډرایو کې، یا پرنټ کې که پرنټر در سره وصلي پرنټ کې. زه هم چېرې ځي کمپیوټر کې سیف کوم، کلیک په دې باندې. دلته ورته یو نوم ورکړم، دې ریکوري کې ته چې هر څه نوم ورکړې ورته زه ورته بس دغه نور دغه بل رقم دا ریکوري کې نوم به ورته ورکړم. کوم ځای کې سیف کوم، زه هم ډیسکټاپ باندې اوپن سیف، یس سیف شو موږ سره. دا به نیکسټ او څه به کړي، نیکسټ به والي او سټارټ انکریپټینګ. بس انکریپټینګ شروع شي موږ سره، دا به لږ ټایم نیسي. صحیح ده. اوس که دا کلوز هم کوي، دا رواني انکریپټینګ کېږي موږ سره. دا کلوز کوم، تاسو وګورئ دا کمپیوټر چې زه خلاص کړم د دې ډرایو سره کلف راغی ناسي، خو دا اوپن دی، اوس خلاصېږي. صحیح ده. که بیا تاسو غواړئ چې دا موږ نه پاسورډ وغواړئ، دا کمپیوټر به ته څه کړي، ریسټارټ به کړي. کمپیوټر چې د ریسټارټ کړو دا بیا نه پاسورډ غواړي، بیا چې پاسورډ ورنه کړي دا نه خلاصېږي. سمه ده. اوس یو کس وایي چې دا پاسورډ زه چینج کوم، بل پاسورډ کوم، پاسورډ ته چا یاد کړو، رایټ به کلیک کړي، راشه دلته چینج بټ لاکر پاسورډ په دې باندې کلیک کړه، زوړ پاسورډ ورکړه. مطلب بل کس نشي کولی، که یو کس بل څوک دې ته لاګین شوی او تا ورته دا ډرایو خلاص کړی، هغه وایي چېرې زه دا پاسورډ چینج کړم، نشي کولی، ځکه چې هغه نه زوړ پاسورډ غواړي. زوړ پاسورډ به ورکړي، هلته به نوی 2 وارې ورکړي او چینج باندې به کلیک کړي، تاسو سره به څه شي، دا پاسورډ به چینج شي. که ته غواړې چې بیخي دغه ډرایو د دې انکریپشن نه وباسي، او دې دپاره به ته راشي رایټ به کلیک کړي او را به شي دلته منیج بټ لاکر، په دې به کلیک کړي او دې کې به دا ټرن آف کړي. څه به کړي، ټرن آف بټ لاکر، په دې چې کلیک کړي دا به یس کړي، ټرن آف بټ لاکر باندې کلیک کړه، ختم شو. اوس تاسو راشئ دلته کلف دې نه ختم شو، خو هغه ټایم کې چې موږ سره هغه خلاص وکړو، تاسو یې ریسټارټ کړئ، نو بیا به تاسو نه پاسورډ غواړي. او که چېرته پاسورډ درته یاد نه و، نو هغه ریکوري کې چې موږ دلته سیف کړه په ډیسکټاپ باندې دغه ده، دا به دیز نه سي کاپي کوي. او کله چې هغه ډرایو باندې ډبل کلیک کړئ، دلته تاسو ته اپشن راځي چې پاسورډ راکړه. پاسورډ یاد نه وي درته، هلته مور اپشن راځي، مور اپشن باندې کلیک کړئ، انټر ریکوري کی، ریکوري کی به هلته پیسټ کړئ، بس انلاک باندې کلیک انلاک کېږي. دا موږ سره د ډرایو ته
پاسورډ څنګه ورکوم